د کونړ په جګړه کې څومره پاکستاني فوجیان هلاک شوي یا مردار شوي دي دا چې څومره مردار شوي دي ویډیو تر اخره را سره وګورئ او زموږ دغه چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قمندان محمد ایوب حسین خیل وایي د تیر مازدیګر راهیسې د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې جګړه درېدلې ده او تر اوسه یو افغان سرتیری ټپي شوی دی خو د مقابل لوري 12 سرتیري هلاک شوي دي. د محمد ایوب حسین خیل پر وینا تیر مازدیګر ناوخته په ناړۍ ولسوالۍ کې د دواړه لوریو ترمنځ جګړه درېدلې ده. نوموړي زیاتوي په دې ولسوالۍ کې پر ډیورن کرښه جګړه هغه وخت ودرېدله چې کله پاکستاني ځواکونو د اوربند غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د کونړ والي عبدالستار میرزکیوال هم د پاکستاني پوځیانو مشرانو ته خبرداری ورکړې دی چې که د افغانستان په خاورې یو ځل بیا راکټیز بریدونه او مرمۍ وویشتل پیل کړل نو له سخت ځوابي برید او له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. د کونړ والي په خبره چې له دې جګړې وړاندې هم دوی پاکستاني پوځ ته خبر ورکړی و او له هغوی څخه یې غوښتنه کړې وه چې له دې کار څخه لاس واخلي خو دوی بیا هم خپلو تاسیساتو ته ادامه ورکړه چې په پایله کې سخته نښته رامنځته شوه. بلخوا د ولسمشر ویان صدیق صدیقي هم پر ډیورن کرښه د افغان پوځیانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له جګړې وروسته په غبرګون کې ویلي دي چې پاکستان دې په دې کرښه کې ژر تر ژره غیر قانوني کړنې ودروي. صدیقي وایي پر ډیورن کرښه د پاکستاني پوځیانو د سرغړونو په اړه به له ډیپلوماټیکو لارو چارو خپل اعتراض وړاندې کړي. وړمه شپه پاکستاني پوځ غوښتل چې د پدوکلام سیمه کې له ډیورن کرښې افغان لوري ته راواوړي او هلته پوستې جوړې کړي خو افغان ځواکونو یې د ولسي وګړو په همکارۍ مخه ونیوله او له سیمې یې تېښتې ته اړ کړل. یو شمېر سرچینو بیا ویلي دي چې په پرونۍ جګړه کې پاکستاني پوځیانو له خپلو مورچلو او پوستو څخه هم په تېښته بریالي شوي دي او د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې ګڼ شمېر پاکستاني پوځیان هلاک شوي او ګڼ نور یې ټپیان شوي دي چې د هغوی شمېره لا هم نه ده په ډاګه شوې. د یادولو وړ ده په دې جګړه کې پاکستاني ځواکونو له ماتې خوړلو وروسته د توغندیو په راغورځولو سره په ناړۍ ولسوالۍ کې 3 مېرمنې شهیدانې او د یوې مېرمنې او ماشوم په ګډون 4 نور ټپیان کړي دي. ګرانو کتونکو ډېره مننه چې ویډیو مو را سره طرفه پورې وکتله. کومه ویډیو خوښه شوې وي د سره لایک کړئ.